السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ المائدہ آیت نمبر دریم، آیت نمبر 3. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أکل السبع إلا ما زکیتم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حرمت حرام کړي شوی دی علیکم پتاسو باندې المیتۃ مردارا، یعنی کوم شی چې مردار شي ذبح نشي، اگر چې دا جناور بنیادی طور باندې حلال وي، خو چې کله دا جناور ذبح نشي او دین وینه و نه بهیږي چې کومه تا دم مسفوح ویل شي، نو کده مړ شي بغیر ذبح کېدو نه دا به مردار دا به نه خوري. والدم او وینه حرامه ده. وینه نه په دې کې مراد هغه وینه ده چې کله مونږ یو جناور ذبح کوو دغه مرین کوم وینه بهیږي چې دیتا دم مسفوح ویل شي، نو دا وینه حرامه ده. دا به مخکې خلق اسکله د طاقت د پاره، اوسم داسې خلق شتا چې دا وینه سکی، خدا حرامه ده. ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر حرامه ده. د خنزیر غوښه هم حرامه ده، او خنزیر غوښه او چربینا جوړ کړي شوی شی هم حرام ده، او د خنزیر کاروبار هم حرام ده. وما أهل لغیر الله به، او هغه جناور چې आवाज وشي په هغه باندې د غیر الله، یعنی کوم جناور چې دا خو حلال ده، لکه بکره ده، غوا ده، میخه ده، ګډ ده، دا حلال دي، خو کچېره دا الله نه علاوه بل چا په نامه باندې نظر کړل شي، نو بس دا به حرام دي. یعنی د یو زیارت په نامه باندې، د یو پیر په نامه باندې، د بت په نامه باندې دا چې نظر کړی شي، نو بس دا بیا حرام ده. او صرف جناور نه، د خوراک هر یو شی او د استعمال هر یو شی چې دا الله نه علاوه بل چا په نامه باندې نظر کړل شي، دا حرام ده. والمنخنقۃ اغه جناور چې هغه زندۍ کړل شي، مطلب چې هغه مړی کې پړې دا او پړی د ټینګېدو د وجنا، د ګنډې د وجنا هغه مړ شو، او دین مخ کې چې د ذبح شي، ذبح کېدو نه مخ کې د مړ شو، نو دا جناور حرام ده. والموقوذۃ هغه جناور چې هغه وټکول شي، مطلب وویل شي، یعنی په گزار باندې اوه او ذبح نشي او دا مړ شي، دا حرام ده. والمتردیۃ اغه جناور چې لاندې رور غړیږي، را وګرځيږي کمر نه، او ذبح نکړل شي د مړ کېدو نه مخکې، نو دا حرام ده. والنطیحۃ او هغه جناور چې په خکر باندې وویل شي، لکه دوا جناور دی خپل کې جنگ شو، او یو جناور پکې دومره گزارونه یا دسه گزار ورته ملاو شو د بل جناور د وجنا چې هغه مړ شي، خو مړ شي بغیر د ذبح کېدو نه، نو دا حرام ده. وما او هغه جناور اکل السبع چې اوی خوري درنده، الا ما ذکیتم مگر د اغینا چې ذبح کړي کوي تاسو. دا ټول جناور چې څومره ذکر شو، کچېره دا مړ کې دو نمخ کې د سا وطن نمخ کې دا ذبح کې، نو بس دا به حلال دی، که ذبح دی نکړلو نو دا حرام دی.
وما او هغه ځناور ذبحا چې ذبح کړل شي علی النصب په دربار باندې. دربار څه دی شي؟ دربار لکه زیارتونه شول، لکه په زیارت کې اورستا اومدارنګي یو زیارت ته هغه کې پیر صاحب ناستا او د هغه په نامه باندې چې کوم ځناور ذبح کړل شي دا حرام ده، ځکه چې دا خود الله په نامه نشو کنه، دا خود زیارت په نامه شو، دا د پیر صاحب په نامه شو، دا د قبر په نامه شو. دا هدي کې ډېر زیات احتیاط کوئ او مونږ اکثر دا شی به احتیاطي کوو، خدا نه دا پکار. او د زیارتونو تتلل دا بالکل پکار نه دی، دا پریک داو. ما اورس دچي ما زیارت دچي کيو سړی وای چې زه خو شرک نه کوم، نو واوري دا خبره چې دې سره شرک ته لار خلاصيږي، د سکار به هم نه کوي چې هغه سره شرک ته لار خلاص شي. لاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغللو او هغه کس ورته ویلو چې زفلنی ځای ته څم، په هغه ځای کې دغه اوخه چې دا ذبح کومه. نو نبی علی السلام ورته فرمایلو چې هغه ځای کې خو مخ کې د شرک اډا خو نه و، خلکو خو شرک مرګ نه کولو، کچېره مخ کې هم شرک شوی په یو ځای کې، هغه ځای کې بم دا کارونه نه کوي، دا ذبح مبه هغه ځای کې محفلونه جوړاول چکر او تتلل هم ندی پکار. پدې کې احتیاط تا، پدې کې احتیاط تا ګورا. وان اوداهم نجایز دی تستقسموا بالازلام چې تاسو قسمتونه معلوم کړي په غشو د فال سره، یعنی فال سره کله خلق قسمت معلومای. لکه نن سبا د لاس کې خلق لکيري ګوري چې تا په نصیب کې څو خزيدي، د تا په نصیب کې څو ودونه دي، د تا په نصیب کې څومره مال او دولت تا، دا ټول حرام دي، دا به نه کوي. ځکه چې دا علم غیب سره تعلق ساتي، دا خبره دی نه یو الله خبر ده. ډیر زیات احتیاط وکوي دی کې ګورا شرک د پاره چې لار اخلاص نشي کوي، خو به خود نه دا شرک کني، ټول ایمان به مزایا شي، ټول عبادتونه به مزایا شي. نو مخ کې به خلکو فالونه ملمول، قسمت به ملمول د غشي په ذریعه سره. نو نن سبا خلک د توتی په ذریعه باندې قسمت معلومي. دلته به لفافي خوي توتی ته وایي چې والي ففاره او چته کا هغه کې بداوي چې ته به څومره ودونه کوي، ته به څومره پیسې ګټې، تا به څومره عمر وي، تا به څومره بچي وي. دا ټول شرک تا، دا ټول حرام دي، دا مکو. ذالکم دا ټول کرونا فسقن، دا فسق دا. الیوم ننورجی یئس الذین کفروا، نا امید شو هغه کسان من دین او کفرو چې کفران دي، من دینکم د تاسو د دیننا یعنی نن نابا دوی تاسو سره مقابله نشي کولای. مراد دین کوم اوریج دا؟ هغه اوریج دا چې کله نبی علی السلام حج تلاړو او حج په موقع باندې د عرفات په میدان کې نبی علی السلام یو عظیمه خطبه ورکړی و. هغه ورځې دغه آیتونه نازل شوي دي چې نن ورځې تاسو کامیاب یو، د تاسو دین مکمل شولو، تاسو سره څوک مقابله نشي کولای، بس کافران نه امید شو، هغه نشي کامیابېدلې. نو فلا تخشوهم، نو مې یریږي تاسو د دې کافرانو نه، وخشونی، الله فرمای ما نه یریږي. الیوم نن ورځې اکملت لکم دینکم، ما مکمل کړلو تاسو د پاره دین د تاسو. دین مطلب د زندگی تیرولو طریقہ، یعنی اسلام دا مکمل دین دا، دې کې نه کمیشتا، دې کې نه غلطیاں نشته، ځکه چې د الله او د پیغمبر طرف نه ده. او بیا خبره دا چې په دې کې کچا زیاته وکړلو دا هم ګناګار ده، او کچا پکې کبه وکړلو دا هم ګناګار ده. واتممت علیکم، او ما پورا کړلو پتا سو باندې نعمت دما. نعمت شر د اسلام د یو نعمت تا، دا دین د یو نعمت تا. ورزیت لکم الاسلام دینا، او زر ازیش ولم تاسو د پارا
په اسلام دین باندې. الله فرمایي ز په دې راضی ما چې تاسو په اسلام باندې روان شئ، تاسو ژوند په اسلام مطابق تیر کړئ، دا شرک پرېږدوئ، دغه يهودیت او عیسایت پرېږدوئ، د غلطي طریقې پرېږدوئ. اوس بیا الله فرمایي فمن اضطر فی مخمصه، نو څوک څه مجبور شي په لوږې کې، غیر متجانف، په داسې حالت کې چې د مایل نوی له اسمن ګناه تا. دا حکم مخکې مونږ ویلو چې کایو کس ته چې هغه دومره وږی دا چې الوګو د لاسه مړ کیږي، نو بیا د حرام خوړلی شي، خو دومره چې دی به ګناه نه کوي، یعنی زیات به نخوري، غیر باغ ولا عاد. دا الفاظ مخکې تیر شیو. فإن الله نو بشکل اختلا غفور الرحیم، بخون کے مهربان دا. یسألونک دا خلق تپوس کوي تانا ماذا احل لهم، چې کوم شی حلال کړي شوی د دوی د پاره. قلت ورته ویا په جواب کې اے پیغمبره احل لكم الطيبات، چې حلال کړي شوی دي تاسو د پاره ټول پاک شیونه، ټول پاک شیونه حلال دي. مخکې مونږه دا خبره کړې و پرون سبق کې چې حرام هغه دي چې الله او د الله پیغمبر ویلي دي چې دا حرام ده، بس ځان نه بته شي نه حرامه په ځان باندې، نور هغه نه علاوه ټول حلال دي. وما علمتم من الجوارح، او هغه چې تعلیم ورکوي تاسو ښکاری زناورتا، یعنی مخکې به خلکو په زناورو باندې ښکار کول اوسم کوي، لکه خلکو سپی ستلی وي چې ښکاری سپی ورته ویلی شي، باز او شاین سره خلق کار کوي، یا بل زناور وي چې خلق ور سره ښکار کوي، نو هغه به څه صورت وي؟ مکلبینا، چې تاسو استوي ښکار پسې، تعلمونهن، او تاسو تعلیم ورکوي هغوی ته، مما د هغه علمنا علمکم الله، چې خیل د تاسو ته الله. یعنی په یو ښکاری زناور باندې ښکار کول الله فرمایي دا هم حلال ده، دا کول شي ده. خو په دې کې بلګ یو څو خبرې وي، هغه ته لږ ځان پوهیږئ. یو دا ده چې کوم زناور باندې چې ته ښکار کوي، کدا سپی دا که بل شی دا بل شی دا، دې ته به تا تعلیم ورکړی وي، دا به تا د تعلیم د لاندې وي، د تا اډر د لاندې به وي، خپلې مرضي باندې به دا کار نه کوي. یعنی مطلب چې دیجه کې ښکار ده، نو چې تو ورته ووایې چې ښکار پسې لاړ شه، چې د خپلې مرضي باندې لاړ شي، نو دا بیا تعلیم نشولو کنه، د تا په مرضي باندې به دا ښکار کوي. دا یوه خبره شوه. دویمه دا ده چې دا کوم ښکاری زناور چې دا به ښکار کوي مالک د پاره، تا د پاره به ښکار کوي، ځان د پاره به نه کوي. یعنی کدی یو ښکار روانې ولو دی به بالکل نه خوري به نه، صرف رو به نیسی مالک ته به راوړي بس. او کدی او خړلو نو په دې کې شک پیدا شو چې دا اوس کار نشولو، بلکې دا دی ځان د پاره نیولې ده. دریم دا چې کله تاسو ښکار پسې د ښکاری زناور ور پرېږدئ، نو بسم الله به ور باندې وایو، بسم الله ورته وایو، نو بیا ور پرېږده ښکار باندې. کچېرې ژوندی راوړلو د ښکار، نو دوباره ور باندې بسم الله ویا او ذبح کا. او کچېرې مړې راوړلو بیا هم د حلال ده، ځکه چې اول دور باندې بسم الله ویلی ده. دا یو څو خبرې یاد لرئ دي کې. نو فکلو خورئ مما د هغه ښکارنا امسکنا علیکم چې وی نیسي هغوی تاسو دپاره، واذکروا اسم الله علیه، او یادوئ تاسو نوم د الله په هغې باندې. واتقوا الله، ويريق دا الله نا، ان الله بشکل اختلا سریع الحساب، زر حساب اخستون کے دا. اليوم ننرجی احل لكم الطیبات، حلال کړي شوی دي تاسو د پاره ټول پاک شیونه. بیا الله فرمای وطعام الذین، او خوراک د هغو خلکو اوتل کتابه چې هغه اهل کتاب دي، یعنی د عیسایانو او د یهودیانو خوراک نه مرادی چې ذبیحه ده، ګوره چې هغوی وا ذبح وکي، دا هم حلال ده. حل لکم، حلال د تاسو د پاره. دا ویلی
دا وجه دادا چې هغه کله ذبح کوي نو د الله نوم ور باندې اخلي. کبه دسی خبره وی چې هغه ور باندې د الله نوم نه اخلي ته پته ده بیا به نه خوري، بیا خو به د مسلمان ذبیحام نه خوري. مثلا یو مسلمان دا هغه وی چې زه دغه ذبح کوم دغه مال د فلانی پیر په نامه، فلانی قبر په نامه، فلانی زیارت په نامه، دا حرام کړلو بس. وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم او د تاسو خوراک حل لهم حلال د اغوی د پاره. دې څه مطلب شو چې د تاسو خوراک حلال د اغوی د پاره؟ دا خو الریډي حلال ده. خو د دې خبرې مطلب څه شو؟ د دې خبرې مطلب دا ده چې تاسو خپل خوراکونه د يهوديانو عیسایانو ته ورکولې شي، اغوی باندې خوړلې شي. که تاسو په محلي کې دي، تاسو په ملت کې دي، تاسو په گاون کې دي، تاسو په سفر کې دي، نو خپل خوراک هغه ته ورکول شي. والمحصنات او هغه پاکي خزي من المؤمنات د مؤمنانو نه، یعنی پاکي خزي هم حلال دي، هغه سره نکاح وکي. والمحصنات من الذين پاکي خزي څه مطلب؟ یعنی که واخذ د مؤمنه ده خو پاک نه ده، یعنی مشرک ده، مشرک خزی سره نکاح نه کوي. ځکه چې مشرک خزی نه ده یره ده چې دا تا بچی او د تا نسل نه به مشرکین جوړ کی. نو دی باندې سوچ کوی ګورا، کله چې رشتہ کوي اوله پښتنه کوي چې داخله خو په شرک نه دی مبتلا شي دا. نو والمحصنات من المؤمنات پاکی خزی د مؤمنانو نه، والمحصنات او پاکی خزی من الذين اوتوا الكتاب د اهل کتابنا د يهوديانو عیسایانو خزی دوی سره نکاح کولې شي. خو شرط پکې الله اول کې د چې والمحصنات دا به پاکی وي، دا به زناکاری نه وي، دا به مشرکین نه وي. من قبلکم مخکد تاسونا اذا اتیتموهن هر کله چې تاسو ور کوي، یعنی تاسو ور کوي هغه ته اجورهن مہرونه د هغه یعنی مہر به ور کوي. نو څه د پاره به د مہر ور کوي؟ محسنینا د پاره د نکاح کولو، غیر مسافهینا نه د پاره د خوند اخستلو، یا نه د پاره د شهوت پوره کولو، یا نه د پاره د زنا کولو. د اجر څه ته ور کوي؟ مہر ور کوي. دا بدی د پاره ور کوي چې ته وسه نکاح کوي. ولا متخذي اخدان او نب نیول کوي تاسو هغه سره پټی رانی، یعنی پټی رانی به هم نه کوي. ومن یکفر بالایمان او چا چې انکار وکړلو د ایمان نه، یعنی چا چې ایمان را نه وړلو، فقد حبط عمله نو ضیاع شولو عمل داغه، وهو فی الاخرته من الخاسرین او دوی په آخرت کې د نقصان مندون کو نوی. یا ایها الذین آمنوا یا خلقو چې ایمان مروړه دا، اذا قمتم الى الصلاه کله چې تاسو پاتېږئ مانځتا، یعنی تاسو اراده وکئ د مونځ، نو بیا به څه کوئ چې اراده وکئ د مونځ؟ نو فغسلوا نو اوینځئ وجوهکم مخونه خپل، و ایدیکم او لاسونه خپل الی المرافق تر د څنګلو پورې، وامسحوا او مسح وکئ برؤوسکم په خپل سرونو باندې، و ارجلکم او وینځئ خپې خپل الی الکعبین تر د خنګرو پورې، د پړکو پورې. دا د اودس طریقه شو. اوس به سوال پیدا کیږي چې خولې وینځل پکې څه شو، اپوز وینځل پکې څه شو، هغه هر اندام درې وینځل دی هغه پکې څه شو؟ نو هغه ټول سنت دي. او دا ځکه خو مونږ یایو چې قران نه به حدیث نه بلوي، چې قران نه د حدیث بیل کړو ته چې زه قران مانم حدیث نه مانم، نو او داس چل به کوم ځای نزد کوي. دا خو الله پاک صرف فرایض او خیلو دا او داس، دا خو دا او داس څلور فرض دي: مخ وینځل، لاسونه وینځل خنګرو پورې، مسه د سر کول، خپې وینځل، دا خو د او داس فرض دي، سنت اپ حدیث کې وګوره بیا.
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا او کچری تاسو په جنابت کې وای یعنی تاسو باندې لمبیدل واجب شوی په غسل کې وای نو فتوحرو نو ځان پاک کوي یعنی غسل وکي وَإِن كُنتُمْ او کچری وای تاسو مردوا بمران او علی سفرین یا په سفر کې وای او جاء احد منکم من الغائط یا راغلو یو کس د تاسو نه د بولونه او لامستم النساء یا جما کړی وی خپل خد سرا فلم تجدو مان بیا تاسو انم می اوب نو بیا بڅ کوي دا حکم مخ تیر شوی دا بیا بڅ کوي فتیممو نو بیا تیمم وکي سعیدن طیبا په پاکي خاور باندې فمسحو بوجوهکم وز تیمم طریقہ خي فمسحو بوجوهکم نو مسوکي په خپل مخونو باندې و ایدیکم منه او په خپل لاسونو د اغینا د خاورینا بس د تیمم همدا طریقہ شو ګورا همدا سنت هم شو دا فرض شو د ارت شول په دې کې دا نه دی چې بیا پیزو ته بخاوریا چي خلی ته بخاوریا چي سر مسب په خاور باندې نه بس صرف لاسونه او مخ وینځه بس نه مخ باندې مسوکه ولا سونه باندې مسوکه ما یرید الله لیجعل علیکم نغواړي الله ته مقرر کی پتا سو باندې من حرجن څه تکلیف ولکن یرید لیکن غواړي الله تعالی لیطهرکم چې پاک کی تاسو ولیتم نعمته علیکم او څه پورا کی نعمت خپل پتا سو باندې لعلکم تشکرون دې د پاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ وذکرو او یاد کئی نعمت اللہ نعمت دا اللہ علیکم پتا سباندے ومیثاقہ الذی او اغا وعدا وثقاکم چی مضبوط والے کڑے دا اللہ تاسو سر بہی پاغے وعدے باندے دا کم وعدا واک دا وعدا داوا چی اللہ تعالی دا ټول انسانان څومره چې قیامت پوری دی دوینا الله وعده خستی وا په جمع سره چې الستو بربکم ایزه تاسو رب یم کنیم نو دی ټول ورته ویلی و سره دی مونږه چې قالو بلا هاو ته دی مربی هغه وعده ورته الله دی نو دې د وجنا فطری طور باندې پیدایشی طور باندې هر انسان د دې په فطرت کې نیکی پراته ده خکار ته هر څوک خیای کغه کافر ویل نه دا کافر ویل نه دا کافر چې دا هغه هم غلی ته بد یی زنا ته بد یی بد اخلاقی ته بد یی ظلم ته بد یی هر یو غلط کارتا غو بد یی ځکه چې الله تعالی د انسان په فطرت کې خواله اچولې دا نیکی پکې اچولې دا اذ قلتم سمعنا واطعنا کله چې ویلی و تاسو چې واوریدل مونږه او مانوی مونږه واتقوا الله ويرجد الله نه ان الله بشکل اختلا علیم بذات الصدور خبر دا پرازونو د زړونو یا ایها الذين امنوا اغه کسانو چې ایمان مروړی دا یا ایها الذين امنوا اغه کسانو چې ایمان وروړی دا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط تاسو شی مضبوط ویلاړ الله د پاره گواہی کوونکی په انصاف سره دا چې یو آیات مخکیم تیر شو الله فرمای چې انصاف د پاره ته ودرېګا مضبوط ودرېګا انصاف د پاره بیا الله فرمایي چې ولو علی انفسکم دا گواہی د تا د خپل ځان خلاف ویل نوي اویل والدین د تا د مور او پلار خلاف ویل نوي والاقربین او د تا د خپلوانو خلاف ویل نوي خو چې د انصاف خبره راشي نو بیا په انصاف باندې ودرېږي بیا به ځان پیش کی چې ته مجرم زه مجرم یم په کار چې زه بیا عدالت تلاړ شم چې دا جرم ما کړی دا دې ته انصاف یی د ما زوی مجرم دا په کار چې زه عدالت تلاړ شم چې د ما زوی جرم کړی دا زه بیا هغه خلاصولو د پاره
لیاری نه لټو ما د رشوت د سفارش د وکیلانو پسې ورپسې شه تر دې حده پورې چې الله فرمایي چې د تا مور او پلار په خلاف ویلې نه وي خو چې د انصاف معامله راشي نو بیا به حق خبره کوي بیا به په عدالت کیای چې د ما پلار غلط تا د ما مور ځکه چې معامله ده د مور او پلار ادب او احترام دا په خپل ځای باندې ده خو انصاف معاملې کې به د چا لحاظ نه کوي همدارنګه چې هر ځای کې معامله راغله نو خبره به د انصاف کوي الله فرمایي او که په دې باندې عمل وشي دې قانون باندې نو بس چیرې به هم بیا بے انصافي ونشي ولا یجرمنکم او مجبور ده نه کی تاسو شنآن قوم بغض د یو قوم یعنی یو قوم د وجنا تاسو نه بے انصافي ونشي علا په دې خبره باندې الله تعدلو چې تاسو ونه کې انصاف اعدلو نو انصاف کوي هو دا انصاف چې دا اقرب للتقوا دا زیات نږدې د تقوا ته واتقوا الله ويرجى الله نا ان الله خبير بما تعملون بشک الله خبر ده په هغه عملونو باندې چې تاسو کوي وعد الله الذين امنوا وعدا کړی دا الله هغه خلق سره چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات او نیک عمل کوي لهم مغفرة واجر عظیم دوی د پاره بخنه ده او لوی بدلا ده والذین كفروا وكذبوا بآياتنا او هغه کسان چې کافران دي او دروغ وګڼل آیتونه دي مونږه اولئک اصحاب الجحیم دا کسان ملګری د جهنم دي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اے مومنانو یاد کئ هغه نعمت د الله چې کړه د پتا سو باندې اذ هم قوم کله چې اراده وکړه یو قوم ان یبسطوا الیکم چې دروغد کی تاسو ته ایدیهم لسنا خپل یعنی پتا سو حمله وکي فکف ایدیهم عنکم الله فرمای دا وی لسونه ما بند کړل اصل کې مفسرینو د دې آیت په شان نزول کې دا خبره لیکلی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر نه واپس راتلو نو یو ونی لاندې آرام کولو په دې کې یو بندوچی راغلو چې دا کافر وو هغه خپل تور راوچه تکړه او دی عربی چې دا د نبی علی السلام توره چې وا هغه دی ونی سره جوړنده کړی و عربی راغلو دغه بندوچی راغلو د توره راواخستله او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پاسنه ونی ولا چې ته وای چې تا به مان اوس څوک بچ کئ نو نبی علی السلام ورته فورن ویلو چې الله به ما بچ کئ نو الله سره په دې بندوچی روب راغللو اغه نه تور راو غورځیدله الله فرمایي چې ما بند کړی و د دوی لسونه او بل هغه واقعا هم د دې په شان نزول کې دا چې نبی علی سلام د بنو نذیر قبیله تلاړ وو نو هغه کې نبی علی سلام دوی مشران سره ملېدو چې د معاملې رغلی او سره د دیت ولا نو دی ورته ویلو دي مشرانو چې تاسو دلته کې نه نبی علی السلام ته ویلو مونږ نن روټي خورو بیا خبره کوو دا دومره به شرم قومو چې نبی علی السلام بار کې نه ولو خپل نن روټي خوړله نو نن دوی مشوره وکړه چې نبی علی السلام خو بهر دیوال خواته ناستا رتی چې پاس نور باندې یو کانه را وګرځو غټ نو جبرائیل علیہ السلام فوراً الله رواستولو نبی علیہ السلام ته ویلو چې دی نه پاتہ دوی اراده خینه دي نو ځکه الله فرمایي چې دوی لسونه ما بند کړل واتقوا الله ويرجى الله نا وعلى الله وخاص په الله باندې فليتوکل المؤمنون پکار دې چې توکل وکړي مؤمنان ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل او په حقیقت کې اخستی و الله مضبوطه وعده د بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم اور استولی و د اغوینا 12 نقیبا دولس مشران چونکه د بنی اسرائیل دولس قبیله وی نو دولس مشران ورته الله مقرر کړیو وقال الله او ویلی ورته الله انی معکم تزد تاسو ملګری ما ز تاسو سره ما لئن اقمتم الصلاه
کچری تاسو قائم کوي منځونه یعنی که تاسو منځونه قائم کړل واتیتم الزکات او کچری تاسو زکات ورکړلو وامنتم برسلی او تاسو ایمان وروړلو د ما په پیغمبرانو باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر ده کنه دوی ور باندې ایمان نه دروړي وعزرتموهم او تاسو مدد وکړلو د پیغمبرانو واقرضتم الله قرضا حسنا او تاسو قرض ورکړل الله ته قرض حسن یعنی صدقه مو ورکولې خیراتونه مو کول زکاتونه مو ورکول نو کدا کارونه تاسو کوي مونږ زکات پیغمبرانو باندې ایمان د پیغمبرانو مرسته او الله په لاري کې مال ورکول نو څه फायदा بوي لو کفرن عنکم سیئاتکم نخام خازب لرکم تاسو نا دی تاسو گناهونا ولا ادخلنکم او خام خازب داخل کم تاسو جنات داسی باغونو تا تجری من تحتها الانهارو چی بایگی بلان دی دا آغین نهرونا فمن کفر بعد ذالکا نو چاڅ کفر وکړو ورستو د دی وعدینا منکم پتاسو کې فقد ول سواء السبیل نو پتا کیک سره آغا گمراه شولو د نیغ لارې نام نو اوس الله فرمایي فبما نو په سبب د دی نقدهم چې دوی ما تکړلا میثاقهم هغه مضبوطه وعده خپلا نو څه شول لعناهم مونږ لعنت وکړلو په دوی باندې وجعلنا قلوبهم قاسیه او جوړ کړل مونږه زړونه د دوی سخت دا زړه چې سخت شي کنه دام د الله یو عذاب ده یحرفون الکلمه او دوی بدلولی هغه کلمې د الله ان موازیه د خپل زینونا یعنی په تورات کې تحریف کولو ونسو حظا مما ذکروا به او د يهوديانو هیر کړل ایوا حصہ د هغه تورات نه چې مونږه ورکړې و دوی ته تورات هیر کړو او تورات کې وا حصہ کومه ایوا ډیر حکمونه دوی تورات نه وبستلیو ایوا پکې دام و چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړی خودو را نه وړلو ولا تزالو تطلعو او همیشه بویت چې خبرېږي وته په دوی باندې علا خائنت منهم په یو خیانت سره د هغوی نه یعنی څه خیانت به دوی خامخا کوي دا خیانتګر دي د یهودیان الا قلیلا منهم مگر لګو کسالو نه علاوه فاعف عنهم نو بس معافی کوا دوی تا وصفه او مخ واړوا سترګې ور باندې پټی کا درگذر کوا ان الله بشکل اختلا يحب المحسنين نکان خلق خو خوي ومن الذين او دغه خلقنا قالوا چې ویلو هغه ان نصارا چې مونږه عیسایان یو اخذنا میثاقهم نو اخستیو مونږه په خوا وعده د هغه نه فنسو حظا مما ذکروا به نو هغه هم هیر کړلا ایوا حصہ د هغه ذکر نه د هغه کتاب نه چې کوم دوی سره او چې هغه انجیل ده هغه هم نه منله يهوديانو په شان دي نو څه وشولو فاغرینا بینهم العداوه نو ما واچولا یا مونږه واچولا دا غوی په منځ کې دشمنی والبغضا او بغض الى یوم القیامت تر د ورځې قیامت پورې نو څومره يهوديان عیسایان دي دوی په خپل کې یو بل سره نه لګيږي خدا خو مسلمانانو ته په یو ځای شوی دي او بیا څومره چې عیسایان او يهوديان دي د دواړو ډلو په خپلو کې نه لګي او دوی بیا په خپل کې بشمار ډلې دي بشمار ګروپونه دي پکې وسوف ينبئهم الله وزرب خبر ور کی هغه تعالی تعالی بما كانوا يصنعون په هغه کارونو باندې چې دوی وکول یا ایها الذی یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم پتاکی سرا درغله د تاسو ته پیغمبر دی مونږه چې بیانوي تاسو ته کثیرم مما ډېری هغه خبره کنتم تخفون من الكتاب چې تاسو په پټولې د کتاب نه ويعفو عن كثيرين او پرګدي هغه غیر ضروری خبره ډېری قد جاءكم من الله بشکر غلی دی تاسو ته د الله طرفنا نور رڼا و کتاب مبین او داس کتاب چې دا حق بیانوي يهدي به الله
چې هدایت کوي الله تعالی په دې کتاب سره من تبع هغه چاته چې پیروي کوي رضوانه درزا د الله سبل السلام لار د سلامتی ويخرجهم من الظلمات الى النور اور اوباسی هغه د تیارو نرنا تا باذنه په خپل حکم سره ويهديهم هدایت کوي هغه تا الى صراط مستقيم په طرف ته نه غلاره لقد كفر الذين حق په تحقیق سره کفر کړو هغه خلکو قالو چې هغه ویلو ان الله هو المسيح ابن مريم چې بشک الله چې دا اومدغه عیسی علی السلام چې زوی د مریم دا الله فرمایي دو کفر کړو دو عیسی علی السلام نو ویلو چې دا الله دا نو قلت ورته پیغمبره فمن يملك من الله شيئا نو څوک د چې هغه طاقت لري د الله د مقابله شین څه شی الله سره څوک مقابله وکي په کومي خبره کې ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم کچری الله د عیسی علی السلام هلاک کی نو څوک به الله نه بچ کی که الله اراده وکي چې زه د عیسی علی السلام هلاکو مړکو مې نو څوک به بچ کی تاسو وی چې عیسی علی السلام خدای دا خود الله په اختیار کې دا الله په قبضه کې دا الله مخلوق تا و امه او مور د عیسی علی السلام و امه او مور د عیسی علی السلام دا هم د الله په اختیار کې دا هم د الله په قبضه کې دا ومن فی الارض جميعا او هغه څوک چې په ځمکه کې دي دا ټول د الله په اختیار کې دي کله یو غړي نو هلاک کولې شي ولله ملک السماوات والارض والله د پاره دا بچی د اسمانونو د ځمکې و ما او د هغه شیونو بینهما چې د ځمکې او د اسمانونو په منځ کې دي یخلق ما یشاء پیدا کوي الله تعالی چې څو غواړي والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی چې دا په هر شی باندې زورور ده وقالت اليهود والنصارى او يهوديان او عیسایان نحن ابناء الله چې مونږه دی الله زمن یو یعنی مونږه الله باندې دا سګران یو لکه خپل زمن چا باندې ګران وی واحباؤه او مونږه د الله دوستان یو مونږ سره الله محبت کوي دا د دې اسی داوی وی قل تور تویا په جواب کې اے پیغمبره فلما يعذبكم بذنوبكم نو بیا ویلی الله عذاب در کوي تاسو ته په ګناهونو دي تاسو بیا تاسو نه الله ویلی به زوګانی جوړی کړی وي تاسو نه الله ویلی خنزیران جوړ کړیو تاسو نه الله تعالی ویلی شادوغان جوړ کړیو تاسو باندې الله به لعنت ویلی کړی دا تاسو باندې الله به غضب ویلی کړی دا نو بل انتم بشر ممن خلق بلکې تاسو هم انسانان یو د نور مخلوقات په شان دي یغفر لمن یشاء و يعذب من یشاء بخنه کوي الله چاته څه خوښ شي و يعذب من یشاء او سزا ور کوي چاته څه خوښ شي ولله ملک السماوات والارض والله د پاره دا بد شهید اسمنونو د زمکه و ما بینهما او د هغه شیونو چې د زمکه او د اسمانونو په منځ کې دي و الیه المصیر او خاص الله ته وتلل دي یا اهل الكتاب اهل کتاب قد جاءکم رسولنا پتاکیک سره راغلی دي تاسو ته پیغمبران دي مونږه یبین لکم چې بیانوي تاسو ته علی فتره من الرسل ورسته د ډېری مودې د بندش د پیغمبرانو یعنی عیسی علی السلام چې وو دین آباد شپږ سو کال بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی نبوت ورکړل یا بعض روایتو کې راځي چې 560 1560 کال بعد نو کافی منځ کې وخت تیر شوی دا پدې کې بل پیغمبر نو ان تقولوا چې بیا تاسو دا ونه یو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر چې نو راغله مونږ ته پیغمبر چې زیر ور کون کې او يرون کې چې بیا دا ونه فقد جاءکم بشیر و نذیر نو په تحقیق سره راغله د تاسو ته زیر در کون کې او يرون کې والله علی کل شیء قدیر او الله تعالی په هر شی باندې زور ور ده وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ
او یاد کاغه وخت چې ویلیو موسی علی السلام خپل قوم ته یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم اے دما قوما یادوي نعمتونه د الله چې کړي دي پتا سو باندې اذ جعل فیکم انبیاء چې کله جوړ کړل پتا سو کې پیغمبران وجعلکم ملوکا او جوړ کړل پتا سو کې بدشیان یعنی بنی اسرائیلو کې خډیر زیات پیغمبران رغلیو نو موسی علی السلام به خپل قوم ته ویل چې دا الله شکر ادا کوي او بدشیانم غټ غټ تیر شوی دي په بنی اسرائیلو کې لکه سليمان علیہ السلام داود علیہ السلام لوی بدشیانو دا واتاکم ما لم یؤتی او دیر کړل تاسو ته هغه شی یا هغه څه چې نه یو ورکړي احدن هی چاته من العالمین د مخلوقاتنا یا قوم ادخلوا الارض المقدسه اے دما قوما اوس جهاد وخت راغلو په بنی اسرائیل باندې ګوره چې دوی جهاد کوي کنه کوي اے دما قوما ور داخل شي دی پاک ازمکه تا پاک ازمکه نه فلسطین مراد ده دوی خو په مصر کې وو نو فلسطین باندې کافرانو حمله وا نو موسی علی السلام دوی ته ویلو چې فلسطین باندې ورنوځو خپل ازمکه مړه نو اے دما قوما ور داخل شي په دی پاک ازمکه باندې التی اغزمکا كتب الله چې لیکلی دا الله لکم تاسو د پاره ولا ترتدوا على ادباركم او پس مڅي په خپلو شاګانو باندې فتنقلبوا خاسرین کني شی به تاسو نقصان مندون کی یعنی jihad نه انکار ونه کوي ګورا قالوا نو ویلو دی قوم د موسی علی السلام چاته ویلو موسی علی السلام ته ویلو یا موسی اے موسی ان فیها قوما جبارین بشک په دې فلسطین کې خو ډیر ظالمان خلق آباد دي قوم عمالقه دا خو ډیر ظالمان خلق دي و ان بشک مونږه لن ندخلها حتى يخرج منها او مونږه تر هغه پورې فلسطین ته نه نوځو څومره پورې چې دا قوم په دې فلسطین کې آباد ده د دومره بوزدل خلقو فاین یخرج منها نو کچری اوتل اغوی د دې فلسطین نا فإن داخلون بشک بیا بمونگا نوزو دیزمکی تا نو جهاد د انکار وکړلو د پیغمبر خبرې نه انکار وکړلو او انکار په دې بنیاد باندې وکړو چې یریدل کفر نه ویریدو په دې کې دوه کسانو په دې بنی اسرائیلو کې دانیکان خلقو مجاهدین خلقو دار مخ کې شول قال رجلان ویلیو اغدوو سړو من الذين دعوا کسانونا او د دو سړي څوک دي قران کې نوم نشته دا خو مفسرین فرمایي چې دا یوشع بن نون او قالب دغه دو کسانو دوی ویلو یخافونا چې دا دواړه یریدل انعم الله علیهما چې انعام کړي ولختلا په دې دواړو باندې ادخلوا علیهم الباب چې ورناوځي په دوی باندې په دروازې د فلسطین دوی هم قوم ته ویل چې ګوره پیغمبر خبره ومنو ورناوځي فاذا دخلتموه نو کله چې ورناو اوځي تاسو په دې دروازې د فلسطین باندې فانکم غالبون نو تاسو به غالب کېګو وعلى الله فتوکلوا او خاص په الله باندې توکل کوئ ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان وئ نه غا دس یریدلیو چې بالکل زینا نه خوچیدل اوسئی قالوا ویل دی بنی اسرائیل یا موسی اے موسی اوسو چې انکار کوي بس ان لن ندخلها ابدا بشک مونږه هرگز نه نوزو دی فلسطین تا ابدا همیشه د پاره ما دام فیها څومره پورې چې دغه کافران دا په دی فلسطین کې دي یعنی مونږه خو jihad نشو کولای یو خو انکار وکړلو اوس مخ کې ګوره چې دا څومره ګستاخه خلک دي ښا مخ کې څه یي فذهب انت وربک نو لاړ شت او رب دیتا فقاتل تاسو وجنګي گئی ان ها هنا قائدون بشک مونږه دلته ناشتیو دا دومره به شرم خلک دي
دوی جنگ نشي کولای، دا بی غیرت دي. دا اسرائیل، دا بنی اسرائیل يهوديان بی غیرت دي. خود دوی په شا باندې امریکا ولاړه دا کني ننم دوی فلسطین مجاهدینو سره جنگ نشي کولای. او صحیح خبره دا چې مجاهدینو سره دوی جنگ خو نه کوي، لګیا دي کنه. دوی خو په خزو باندې حمله کوي. نو په دې ځای کې الله فرمایلو چې دې بنی اسرائیلو سوچ انکار وکړلو چې مونږه jihad نشو کولای. موسی علی السلام ته ویلو چې تلاړ شه او دې طرف دې لاړ شي، انت وربک فقاتلا انها هنا قاعدون. نو حقیقت هم داغه ده، اوس هم دا حقیقت ده چې دا اسرائیل، دا يهوديان، دا یو بغیرته قوم ده، دا یو بزدل قوم ده. په فلسطین کې چې کوم جهاد شروع ده پاغه کې هم هغه بزدلی خی خپل. دغه ثبوت دا چې په فلسطین کې څومره جنگ چې اوسه پرې وشو، دوی مجاهدینو سره جنگ نه وکړي، دوی نرانو سره جنگ نه وکړي، د اسرائیلو په خزو باندې حمله کوي. بس باندې کا درې کا واسطه. نو دا دو به غیرتوب ده. کدا غیرت دوی کې وای کنه دوی به مجاهدینو سره جنگ کړي وای. نو الله فرمای فقاتلا، نا دوی ورته ویلو چې وجنګي گئی تاسو، انها هنا قاعدون، بشک مونږ دلته ناشتو. قال ویلو موسی علیہ السلام رب ادم ربا انی لا املک الا نفسی، بشک از اختیار نه لرم مگر د خپل ځان، واقعي و د خپل ورور، ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. نو جدائی را ولا د مونږه او د دې قوم په منځ کې چې دا خو فاسق قوم ده، دوی خو jihad د انکار وکړلو. قال نو ویلو الله فإنها، نو بشک دغه ځمکه چې دا محرمه علیهم، دا حرام کړی شوی د پاغوی باندې 40 سنتن 40 کالو پورې، یتیهون فی الارض، چې دوی به سرګردانه ګرځیدل په دې ځمکه کې، خو او شابه ګرځیدل یو طرف ته بل طرف ته، کله وطن نه معلوم. فلا تعسى على القوم الفاسقين، مخ پکېږه ته په فاسق قوم باندې. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَ آدَمَ بِالْحَقِّ، او بیان کا په دې باندې قصه د هغه دوو زمانو د آدم علی السلام بالحق په حق سره. اذ قربا قربانا، کله چې وکړه دواړو قربانی. د آدم علی السلام د زمانو څه واقعا ده؟ دا واقعا چې کومه زه اوس تاسو ته بیانوم دا په تاریخ کې راغلی ده. آدم علی السلام او بی بی حوا چې کله به د دوی اولاد پیدا کېدو، نو په یو ځای باندې به 2 بچی پیدا کېدو، یو به نر و یو به ښځه وه. او هغه نه بعد څه مودې بعد به چې بیا د دوی اولاد پیدا کېدو، نو بیا به 2 بچی پیدا کېدو، یو ښځه او یو نر. نو چې کوم د اول ځل 2 بچی پیدا دي، نو دغه ورور او دا ورستو چې خورې پیدا ده، دوی به خپله کې نکاح کولو، نور خاندانونه خوونه. همدارنګې د اولنۍ پیدایش کې چې کومه ښځه به پیدا شو دا خور، او دا ورستو به پیدا شو دا ورور، دوی به خپله کې نکاح کولو، همداسې به دا نسل زیاتېدو. نو د آدم علیه السلام 2 بچی چې پیدا شو، یو زوی و یو لور وه، چې په دې کې یو قابل نمیدو، دا زوی چې دا قابل نمیدو. او څو وخت بعد چې بیا 2 بچی پیدا شو، بیا یو زوی او لوري پیدا شو، نو په دې کې دا زوی چې دا حابیل نمیدو. نو د قابل په تقسیم کې چې کومه خور سره نکاح راتلو هغه بدصورت و، خیستا نه و. او حابیل په قسمت کې چې کومه خور سره نکاح راتلو هغه خیستا و. نو قابل دی حابیل ته ویلو چې زه دې خور سره واده نه کوم، دې ستو کا او د بل ماته پرېږدو.
هغه ورته ویلو چې دا خو طریقه نه ده، کوم اول نه طریقه روانه ده همداسې به کېږي. نو آدم علیه السلام په منځ کې راغلو. آدم علیه السلام ورته ویلو چې طریقه به دا وکړو چې تاسو صدقه وکړئ دواړه. چا صدقه چې قبوله شوله هغه به دې ښایسته بچی سره نکاح کوي. نو چې صدقه یې وکړله نو د حابیل صدقه قبوله شوله. لکه مخکې ما تاسو ته ویلي وو چې مخکې به په موقع باندې صدقه قبلېدله، اور به راغلو چا صدقه به چې اوچته کړه بس دا به د دې علامت و چې د دې صدقه قبوله شوله. نو قابیل ورسره ونه منله. قابیل ورته ویلو چې زه به تا مړ کوم، زه تا نه پرېږدم. حابیل ورته ویلو چې که ته ما مړ کوې مړ کا، خو زه تا ته څه نه یم ځکه چې زه الله نه یارېږم. نو قابیل لګیا شو، حابیل یې مړ کړو. چې مړ یې کړلو بیا په دې باندې حیران و چې ښځه په دې ورور باندې څه وکړم چې دا ما مړ کړو. نو الله دوه مرغه راواستول پاسه نه. هغه دواړو مرغونو کې یو مرغه چې مړ شو نو دی بل مرغه ځمکه ورته وکندله، د بل مرغې پکې خښ کړو. نو قابیل ته یو قسم ته الله طریقه ښیله چې طریقه یې دا ده چې کنده وبسه، قبر وبسه او د خپل ورور پکې دفن کړه. اوس په دې کیسې کې ډېر واقعات دي، ډېر مطلبونه دي. یو مطلب په دې کې دا ده چې صدقې شولې، دعاګانې شولې، نیکی شوله، دا د هغو خلکو قبلیږي چې په چا کې اخلاص و تقوا وي. دویمه دا ده چې خودغرضه انسان چې ده، خودغرضه انسان چې هغه په خپلې فایدې باندې پوهېږي، دا بیا هر چا سره خودغرضي کوي، که هغه ورور ده، که خور ده، که پلار ده. دا خپل غرض لټوي، خپل مطلب یې رڼا کوي. او دریمه دا ده چې بې صبره خلک چې دي، بې صبره د هغوی انجام ډېر خراب ده. او څلورمه فایده مو دپاره دا ده چې د پلار نافرمانی به نه کوي، د پلار خبره به منې، کنې ټول عمر به بیا په نقصان کې پروت دی. نو اذ قربا کله چې وکړله دواړو قربانا قربانی، فتقبل من احدهما نو قبول کړی شوه د یو د دې دواړو نه، ولم یتقبل من الاخر او قبول نه کړی شوه د بل نه. قال نو ویلو دی قابیل ویلو دی حابیل ته ویلو لاقتلنک چې خامخا زب قتل کم تا. قال ورته ویلو حابیل دی کشر ورته ویلو انما يتقبل الله بشک قبلوی الاختلا من المتقین د پرهیزګارو خلقنا. لئن بسطت الیا کشرت راوګد کې ماتا یدک خپل لاس د پاره د چ لتقتلنی چې قتل کې تمام ما انا بباسطن خنیم ز در اوګدون کې تا تا یدی خپل لاس الیک تا تل اقتلک چې زتا قتل کم زتا نه قتل کوم. انی دا ویلی انی اخاف الله ځکه چې زه یریږم د الله نه رب العالمین چې هغه پالون کې د مخلوقاتو ده. انی بشک زه ارید غواړم ان تبوء باسمی چې اخطا نشیت د ما په ګناه کې. دغه اصل کې پټه معنا د صفرتا ده. ان تبوء باسمی زه دا غواړم چې ته ګناهګار نشې. مشرور ته اوس د حابیل یې چې ګوره ماما مړ کوه ته به ګناهګار شي، او داسې معنام کولی شي چې زه غواړم چې اخطا شي ته. خدا خو مخلص کس و، معنا یې داسې ښه نه جوړېږي، معنا یې داسې ښه جوړېږي چې زه نه غواړم چې ته اخطا شي. باسمې د ما په ګناه و اسمکا او په خپلې ګناه فتکون من اصحاب النار کنیشیبت د جهنميانو نه. وذالک جزاء الظالمین او دغه جهنم چې دا دغه بدلا د ظالمانو دا. فتوعت له نفسه نو آسان کړلو دی مشرور ته هغه نفس خپل. کوم نفس؟ نفس اماره چې ورته ویل شي. مخکې براشي چې نفس اماره چشته ویل شي چې تا ته چې بد کارونه کوه، بد کارونه کوه، بد کارونه کوه. نو څو شو قتل اخیه قتل کول د ورور خپل. فقتله نو قتل کړلو. فاصبح من الخاسرین نو شولو د نقصان مندونکو نه. فبعث الله غرابا نو رواستول الاختلا یو کارغه یبحث فی الارض
چې هغه کنلا پزمکه کې یو کندا لیوري يهودي د پارا چې وخی دی کستا دی آدم علی السلام بچیتا کیف یواری چې څرنګه پټیدل شي یا څرنګه پټ کیده سوءت اخیه دغه مړه دغه لاش یا د مړه جوسا اخیه د خپل رور نو قال ویل دی قابل یا ویلتا ای افسوس ته په ما باندې عجزتو چې ز عاجز او ما ان اكونا مثل هذا الغراب چې شمز پشاند دي کرغه فواریا سوءت اخي چې پټ کړم ز هغه د مړ ورور جوساخ پلا فاصبح من النادمين نشول دا د خیمان خلقنا پتشي باندې خیمان شو په ګناه باندې نو خیمان په دې خپل ستړي باندې خیمانو من اجل ذالک په سبب د دې كتبنا علی بنی اسرائیل لیکلو مونږه په بنی اسرائیل باندې انه چې بشکا من قتل نفسا بغیر نفس چا چې مړ کړلو یو کس په بدلې د بل کسنا او فساد یا بيد فساد خورولنا فی الارض پزمکی کې فکأنما قتل الناس جميعا دادا سیدی لکه چې مړ کړو هغه ټول خلک دی باندې بل رزم خبره کړیو چې بل کس مقتل کوا یو کس د چې قتل کړو دا د سیدی لکه ټول انسانیت ته قتل کړو ومن احیاها او چا چې ژوندې کړو یو کس ژوندې کړو مطلب چا چې یو کس مرګ نه بچ کړو دفاع وکړه فکأنما احیا الناس نو دا د سیدی لکه ژوندې کړل هغه دا جميعا دا ټول خلق ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات او په تحقیق سره راغلی و تاسو ته پیغمبران دی مونږه بالبينات په واضحو نشانو سره ثم ان كثير منهم بیا بشک ډیر خلق دا غوینا بعد ذالک ورست درتللو د پیغمبرانو نا فی الارض لمسرفون پس مکه کې خامخا زیاتی کولا زیاتی نه مراد امدا قتل مقاتله انما جزاء الذين بشکا بدلات دغه خلقو يحاربون الله چې څوک مخالفت کوي د الله ورسوله او د پیغمبر ويسعون فی الارض فسادا او څوک چې پزماګه کې فساد کوي ډاکې کوي غلې کوي قتل مقاتله کوي ان يقتلوا سزا به چوي ان يقتلوا دا د قتل کړل شي او يصلبوا یاد پسولې ته وخی جوړل شي دار ته د وخی جوړل شي پانسی د کړل شي او تقطع ايديهم یا د پرې کړل شي لاسونه د اغه وارجلهم اخبید اغه من خلاف مخالف او ينفو یا د وشړل شي من الارض د زمکنا د وطن نه نجل وطن د کړل شي دا د فسادي سړی سزا ده چې کوم بزمکه کې په علاقې کې فساد کوي یا د قتل کړی شي یا د پانسی کړل شي یا د دې خپل لاس د پرې کړل شي مخالف او یا د جلا وطن کړل شي ذالک دا سزا لهم دوی د پارا خزيون فی الدنیا شرمندگی د په دنیا کې ولهم فی الاخرته عذاب عظیم او په آخرت کې لوی عذاب دا یعنی لوی سزا ده الا الذين تابوا مسوا د اغه خلقنا چې چا توبه وبستلا من قبل مخکد دینا ان تقدروا علیهم چې تاسو قادر شي پاغوي باندې فعلموا پوي شي ان الله چې بشکل اختلا غفور الرحیم باخون کې مهربان ده الله د پدې سبق باندې متپویا الله د پدې باندې عمل کول توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین آمین.